سره لدی چې په دې وروستیو کې تاوتریخواله او جګړه ډیره شوې ده. طالبان وایي جګړه د حل لار نه ده او امریکا باید د جګړې پر ځای د سولې تګلاره غوره کړي. طالبان امریکا ته په یو پرانیستي لیک کې دغه او نور ډیرې خبرې وروسته له هغې کوي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي و ښایي د دوی سرتیري د شرایطو تر سمېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر امریکایانو ته په یو پرانیستي لیک کې د سولې پر خبرو او هوکړه ټینګار کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي. د طالبانو په وینا جګړه د حل لار نه ده او د دې وخت دی چې امریکا د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي، خو نیوکه دا ده چې طالبان لا هم په بریدونو او جګړو بوخت دي. افغان حکومت د طالبانو له لوري امریکا ته د پرانیستي لیک په غبرګون کې بیا وایي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د پرانیستي لیک پر ځای د سولې بین الافغاني خبرو ته دوام ورکړي او هغې ته راوګرځېږي. طالبانو همدارس له افغانستانه د ټولو بهرنیو سرتیرو، نظامي سلاکارانو او روزونکو پر وتلو ټینګار کړی، وایي چې د دوحې د هوکړې په اساس باید دغه کسان تر مای میاشتې پورې له افغان خاورې ووځي. ملا برادر دغه راز روانې 19 کلنې جګړې ته په اشارې ویلي چې تر ټولو منطقي او عاقلانه حل لاره همدا ده چې روانه جګړه د خبرو له لارې حل شي او امریکا پر نظامي انتخابونو باندې فکر ونه کړي. طالبان داسې مهال د امریکا خلکو او حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د جګړې پای لپاره د سولې په تګلاره او د دوحې په هوکړه د ژمنتیا خبره کوي چې هلته په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلو ترمنځ خبرې په مړه حالت کې دي او هیڅ نوې پرمختګ پکې نه ده شوی. پوښتنه دا پیدا کیږي چې طالبان ولې اوس هم د سولې ټوله پروسه په امریکایانو پورې تړي او هر ډول غوښتنه پر ځای د دې چې د دوحې په بین الافغاني خبرو کې یې مطرح کړي د امریکا له حکومت سره یې شریکوي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د انعکاس خبر او نظر خپرونه کې. نن ورځ بحث په همدې موضوع د زمان الله زړورې مو د بحث لپاره را سره نن دوه قدرمن میلمانه دي. پوځي شنونکی ډګروال نور رحمان نور، همدارنګه د پوهنتون استاد حضرت جعفر عرب. تاسو دواړه د ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0202252 او په 0201222 شمیرو باندې اړیکې ونیسئ. له میلمنو مو خپلې پوښتنې وکړئ، همدارنګه خپل نظر هم کولی شئ شریک کړئ. ډګروال صاحب، لومړی تاسو سره ځو. طالبان له امریکا نه د سولې د تګلارې غوښتنه کوي او وايي جګړه د حل لار نه ده. اوس دوی دا درک کړه چې جګړه د حل لار نه ده او کنه دوی بل کوم اپشن نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. زراور صاحب، لومړی تاسو ته، عرب صاحب ته، ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا خو له ټولو نه ښایسته خبره دا ده چې طالبان اوس په دې باندې پوه شوي دي چې د افغانستان جنګ نظامي حل نه لري. نیمه پیړۍ نږدې کېږي چې په افغانستان کې جنګ ده او روزمره پکې وینې تویېږي او هره ورځ پکې ځوانان شهیدان کېږي او زخمیان کېږي. ولاو که هغه په طالبانو په صفوف کې دي او یا په زموږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دي او یا په ملکي خلک دي. نو دا د دغې خبرې په ځای باندې چې امریکې ته طالبانو خط لیږه او چې هغوی ته ویل خپلې قواوې د دې نه وباسئ د افغانستان نه، ښایسته خبره دا وه چې دوی په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي سره ناست وی او هغوی سره یې خبرې کړې وي او هغوی ته دوی ته داسې قناعت ورکړی وی چې راځئ امریکایان جمع د ناټو چې په افغانستان کې 20 کاله حضور لري، د دې د حضور د ختمولو په خاطر باندې موږ باید څه وکړو. نو هغه ښایسته خبره دا وه چې نتیجې ته په دې شکل کې رسېدلي ول چې راځئ دغه وینه تویدل چې تر اوسه پورې روان دي او یا افغانان پکې شهیدان کېږي، معلول او معیوب کېږي، کونډې او یتیمان ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، هدیرې ټولې ډکې شوې د افغانانو د جنازو نه. نو د دې په خاطر باندې ښه ښایسته خبره دا وه چې دوی زراور صاحب سره ناست وی او دوی دې طرحه باندې کار کړی وی چې موږ تاسو افغانان یو، په خپل منځونو کې به سره جوړېږو، د واک د نیولو خبره به نه وه یا د واک د ساتلو خبره به نه وه. ډګروال صاحب، طالبان وایي همدغه چې بهرانیان ووځي، موږ خپلو کې سره جوړېږو. دا خو د وخت نه مخکې خبره ده چې دوی وایي چې موږ به سره جوړېږو. زه وایم همدا اوس سره باید جوړ شئ. د خارجانو په حضور کې هم تاسو کولی شئ چې جوړ شئ. دې دپاره کومه داسې خنډ ده په دې مخ کې چې خارجان دلته وي. خارجانو مثال امریکایان دي وایي تر مې میاشتې پورې وځو. تاسو کولی شول چې دې په ځای باندې چې تاسو ایران ته تللی وئ، تاسو مسکو ته تللی وئ، تاسو ترکمنستان ته تللی وئ، تاسو په سفرونو باندې وتلي وئ، تاسو به د افغانانو دغه غم او درد چې مخکې مې هم درته وویل نیمه پیړۍ کېږي چې په دې وطن کې جنګ ده، د دغه جنګ
جنگ د ختم دپاره مو یوه طرحه وړاندې کړې وه چې نه د قدرت نیسو نه به تاسو خپل قدرت ساتئ، راځئ چې افغانانو په یو ټغر سره راټولیږو او دلته سره په دې شکل کې مذاکره کوو چې په دغه حکومت کې به موږ تاسو ټول سره شریک اوسېږو، ټول به پکې خپل ځانونه ګوري، ټول اقوام او قبایل به پکې خپل ځانونه ګوري، هېڅوک به بهر نه پاتې کېږي. نو وخت چې موږ افغانان په خپل منځونو کې سره جوړ شوی وای، نو دلته اوس موږ په ډېر زغرده باندې امریکایانو ته ویل چې تاسو د دې وطن نه ووځئ، ناټو ته مو ویل تاسو د دې وطن نه ووځئ. نو د دغه په خاطر باندې چې تر اوسه پورې لا هغه شرایط آماده شوي نه دي چې موږ دوی ته ووایو چې تاسو د دې وطن نه ووځئ. هیڅ افغان د خارجي حضور په افغانستان کې نه ګوري، اما بعضې مجبوریتونه دي د بعضې مشکلاتو په اساس باندې. نو هغوی اوس یو نیم افغانان به هم دې ته وایي چې یار امریکایان دي با مسؤلیته ووځي، ناټو که ووځي با مسؤلیته دي ووځي د افغانستان نه، تر څو پورې چې دا جنګ نوي پړاو ته داخل نه شي. ډګروال صاحب دوی دا خبره کوي افغان حکومت یا هر څوک چې وایي چې با مسؤلیت دي ووځي یا د مسؤلیت په اساس دي ووځي، آیا دوی د یو مسؤلیت د ادا کولو لپاره راغلي وه؟ دا خو موږ تاسو د دې میز له لارې نه هم ډېر وخت دا په دې باندې خبرې کړي دي چې امریکایانو هغه شعارونه چې لرودل د خپل ځان سره چې هغه یو هم په عمل کې هلته پیاده نه شول، لکه مثال د مواد مخدر له منځه وړل، د تروریزم د منځه وړل، د ښه حکومتدارۍ چې دغه یو هم دلته ونه شو. موږ اوس په دې باندې ډېر ټینګار نه کوو چې امریکایان دلته وي، ځکه 20 کال امریکایان او 20 کال به نور هم امریکایان دلته وي. افغان حکومت باندې ټینګار کوي، دوی وایي چې باید پاتې شي دلته. افغان حکومت به ما خو د میډیا او د تاریخ په دغه حساب اورېدلي دومره به نه وي چې دوی به حتمي ضروري پاتې شي، خو من ته ویل به مسؤلیته وځي. با مسؤلیته دې په خاطر باندې چې دلته به صلح تضمینوي، دلته به یو ښه حکومتداري تضمینوي. نو که وخت دلته صلح راغله، صلح د ما هم خواست ده، راور صاحب ته هم خواست ده، د دې استاد هم خواست ده، د افغانانو ټولو خواست ده. ډګروال صاحب تحلیل هم دا دی چې امریکایان د سولې لپاره نه دي راغلي، بیا ولې د سولې لپاره پاتې شي؟ وخت چې دوی راغلي نه دي دلته، خو زمونږ په خلکو باندې، زمونږ په زمامدارانو باندې دا فرض ده کنه چې اوس د دوی نه داسې یو استفاده یې کړی وی چې په دې خپلو منځونو کې سره ناست وی، خبرې سره کړې وي او دوی یو نتیجې ته رسېدلي ول، او هغه نتیجه به یې دا وه چې افغانستان کې وینه تویدل نور بند شوی وی او دغه افغان وژنه نوره بنده وی. نو تر څو پورې دوی د یو ګډ حکومت دپاره هلې ځلې کړې وي. زه اوس په دې باندې ښکاره وایم چې طالبان نن چې کوم جنگ روان دی دا نامشروع ده، د ټولو علماو د جهان د علماو د تاریخ نه دا ناجایزه ګڼلی دی. دوی غواړي قدرت ونیسي. افغانستان حکومت کې چې دا کوم حکومت دوی وایي موږ ورته قدرت نه پرېږدو، دوی هم د قدرت د ساتلو په خاطر، د بقا د قدرت په خاطر او هغه د قدرت د نیولو په خاطر. نو زه داسې وایم که دوی چېرته صادقه وي، اوس امریکا په صداقت باندې موږ شک لرو، اما اوس که چېرته دوی په خپل منځونو کې، افغانان په خپل منځونو کې د دې صداقت وکړي او تر څو پورې د خپلو شخصي ګټو نه تیر شي، ملي ګټو په خاطر باندې دوی سره کینی او یو حکومت سره داسې حکومت جوړ کړي چې دې کې وینه تویدل بند شي، دې کې افغان وژنه بند شي. ډېره مننه استاد ته راګرځو. استاد طالبان له چا سره په جګړه دي چې امریکا ته وایي جګړه د حل لار نه ده، ځکه چې د فبروري په 29 باندې هوکړه وشوله، له هغې وروسته په طالبانو په امریکایانو باندې بریدونه بند کړل. اوس له امریکا نه د جګړې د درېدو غوښتنه کوي، وایي چې جګړه د حل لار نه ده، په داسې حال کې چې جګړه بهرحاله د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ده. زړور صاحب تاسو ته محترم ډګروال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او درنو اورېدونکو ته. که د دغې جګړې پس منظر یا مخینې ته موږ تاسې توجه وکړو، نو د طالبانو دریځ چې دا د مذاکراتو لړۍ پکې شروع شوې ده همدا ده چې طالبان د خپل د تیر حکومت او د نظام د سقوط خبره کوي چې هغه د بهرنۍ ځواکونو په اقدام سره ترسره شو. نو دا جګړه د ماغې وخت نه د طالبانو د تحریک له لوري د بهرنیو ځواکونو او بهرنیو نظامی ځواکونو په وړاندې شروع شوې وه. نو په همدې خاطر دا جنګ دوام لري او خوشبختانه کله چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون پر سر باندې توافق وشو او په هغې کې ځینې مسایل هغه د یو چوکاټ په توګه مطرح شو او یو نقشه وه چې سولې ته د رسېدنې لپاره په عملي ډګر کې څنګه چې ژمنې شوي وو او هغه عملي شوی وی، نو
معلومه خبره ده چې د سولې دغه مزل دغه پروسه نتیجه ورکوله، خو د سولې لکه څنګه له یوې اړخه موافقین شته دی، له بل اړخه مخالفین هم لري، او دا مخالفین هم په ملي سطح هم په بین المللي سطح مطرح دي، او دلته د بهرنیو ځواکونو موجودیت بالخصوص امریکا چې هغه د نړۍ په سطح د هیوج مین قدرت غوښتونکی د غواړي د خپل قدرت وساتي وپالي، نو د هغې په وړاندې تهدیدونه او خطرات شته دی. هغه د نظامي اړخه د چین سره رقابت د روسیې سره لري، د چین سره اقتصادي رقابتونه او د نړۍ مسایل اوس په یو بل محور باندې روان دي. نو دا هغه ستونزې دي چې د امریکا د حضور او د دې جګړې د دوام لپاره زمینه مساعدوي. خو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې تړون نور د جنگ د ودرولو نتیجه وه، خو چې تطبیق شوی و، او دا اوس تاسې ګورئ چې د طالبانو په دریځ کې هم ډیر نرمښت راغلی. د هغوی غوښتنه هم د امریکا نه هم دا ده چې د سولې توافق چې صورت نیولی هغه د تطبیق شي، هغه تیروتنې تخطی او نه استاد محترم، دا خو هغه د سولې د پروسې یو اړخ خو د مذاکراتو یو اړخ، اوس د جګړې خبره کېږي، طالبان غوښتنه کوي له امریکا نه چې د جګړه د حل لار نه ده. همدغه خبر که چېرته هغه چا ته شوې وي، دغه غوښتنه د هغه چا نه شوې چې چا سره په جګړه کې عملاً ښکیل دي، اوس د افغان حکومت سره په جګړه کې هم ښکیل دي، په مذاکراتو کې هم ښکیل دي، نه په مذاکراتو کې ورسره دا خبره کوي، نه د جګړې پر مهال ورسره دا خبره کېږي، اما بیرون یا له امریکا سره دغه غوښتنه مطرح کېږي. خو د اوربن لپاره هغوی شرایط درلود، او هغه شرایط چې په دواړو طرفینو کې وضع کېږي، ځینې تصامیم او ادبیات کارول کېږي، او دواړه طرفه دریځونه، دا د افغان ولسونو په ګټه نه ده. د بیلګې په توګه به زه ووایم چې د دواړو طرفینو لکه د اوربن مسله، دا د افغانانو د افغان ولسونو د دوی اړتیا ده، او د دې لپاره باید لبیک وویل شي. خو طالبان له هغه اولې ورځې نه چې کوم مذاکرات شروع کړي، او دا 13 کلن یا 19 کلن د جګړې دوام که تاسې مطالعه کوئ وګورئ، د هغوی ټوله جګړه په دوه خبرو باندې راسرخي. یو د افغانستان د استقلالیت او د خپلواکۍ مسله ده، او بل د اسلامي نظام حاکمیدل دي، قایمیدل دي. نو د دې لپاره دوی جګړه کوي. دا اوس تاسې وګورئ ځینې کړۍ دي چې هغه د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره پلمې لټوي، او د هغوی ملاتړ یا د هغوی موجودیت یا د ځینې هیوادونو دا غوښتنه ده چې دلته باید نامني شتون ولري، او د بهرنیو ځواکونو شتون دلته خپله د جګړې لامل کېدلی شي. حتما تاسې وګورئ د اوسني جګړه چې کوم جریان لري، په دې کې د نړۍ ځینې قوتونه او قدرتونه هغه د ځان لپاره دا تهدید ګڼي د بهرنیو ځواکونو موجودیت. ایران یو له هغه هیوادونو دی چې هغه په سیاسي برخه کې د امریکا سره اختلافات لري، نو د امریکا حضور د دوی لپاره د منلو وړ نه ده، یا هم روسیه او د چین هیواد. نو د څنګه چې طالبانو دا تکرارا ویلي چې دا یو تپل شوی جګړه ده، دغه تپل شوی جګړې د حل لپاره مزل شوی، کار شوی، او دغه کار باید بیرته صفر ته راونه ګرځي، او د ډیپلوماسۍ لاره باید اختیار شي چې تر ډیره بریده په اوسني وخت کې د طالبانو افغان حکومت د ډیپلوماسۍ له لارې تعقیب بیرته هم راګرځي. افغان حکومت هم وایي تپل شوی جګړه ده، سیاسي شنونکي هم وایي تپل شوی جګړه ده، طالبان هم وایي تپل شوی جګړه ده. چا وتپل او په چا باندې وتپل شول؟ نو دغه د خارجیانو د حضور پر ځای که چیرته د سولې هغه ارمان یا هغه نتیجه چې ولسونه ورته په تمه دي په هغې باندې فوکس وشي، دا ډیره بهتره ده. د حل لارې باید ولټول شي، نه د امریکایانو حضور او د جګړې دوام. د جګړې دوام هیڅکله هم د چا په ګټه نه ده. د جګړې ژبه کارول دا بې معنا ده او بې منطقه ژبه ده. سنجیده او منطقي ژبه هغه د جګړې ودرول دي او د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکول دي. استاد کلنګ راته وایي خبر نه و چې طالبانو له افغان حکومت نه دغه غوښتنه کړې وي، یا د نظامی پلو نه د افغان ځواکونو سره دغه غوښتنه شریکه کړې وي چې جګړه د حل لار نه ده راځي چې خبرو ته کینو. نو د کنه اساسي ټکی هم دغه چې امریکایانو سره دغه مطرح کړی. نو د امریکایانو مسله چې دا هغه تصمیمونه چې امریکا یې نیسي، تاسې وکته چې د افغان حکومت برخه پکې حاشیې ته وه، او هغوی ته پکې په درې اړخیزو ناستو کې ونډه ور نه کړل شوه. لکه ځینې هغه تصامیم چې هغه بیا یا د فشار له وجې یا د مختلفو لارو پر اساس باندې په افغان حکومت باندې ومنل شو. تاسې وکته چې امریکا او د هغې متحدین
بایدن د مالی ملاتړ په برخه کې تر خپل لاس ونیو او حتی د یو فشار اقتصادي فشار ډیره مننه استاد محترم ډیره مننه ډګروال صاحب ترګرځو ډګروال صاحب اشاره وشوه د افغان حکومت دی واسو یا هم د غوښتنې په اړه باندې طالبان نه غواړي د افغان حکومت سره خپل غوښتنې شریکې کړي او کنه هغه څه چې طالبان غواړي د افغان حکومت په واس کې اصلا نشته دی. مننه ډګروال صاحب. اول خو طالبان د افغان حکومت پیژني نه په رسمیت او دا ورته دغه نه پیژندل د حکومت دا ورته امریکای په ډالۍ کې ورکړ طالبانو ته دا په ډالۍ کې ورته ورکړل چې ما او تا به سره خبرې کوو اما افغان حکومت کوم په دې کې کوم رول هم نه لري او هر شي چې غواړي ما نه به غواړي زه درته خوشی کوم که اوس د هوکړلیک ته ورشو د 1500 کسانو بندیانو خوشی کېدل اوس دا خو کوم وخت باندې چې د امریکای او د طالبانو خبرې په دوحه کې روانې وي باید دا په بین الافغاني خبرو کې دا مطرح شوی و چې 1500 کسان زموږ خوشی کوي. نو دلته خو دا کار طالبانو ته دغه نن چې په کوم سټیج باندې طالبان ناست دي یا په کوم سفرونو کې چې دي په دغه سفرونو کې چې دي دا خو ټول هغه کارونه ول چې امریکایانو ورته په سوغات په شکل کې ورکړل او بل د دوی توقعات دومره اوچته کړل چې افغانستان حکومت بیخي عاشې ته لاړ او دوی ته ټول توقعات د دوی په مطابق توقعات دي ته اجرات کول. نو د دې په اساس باندې چې هغه د حکومت په رسمیت نه پیژني تر دا نه پورې هم ځکه چې دلته اوس ګوره د بایدن د راتګ سره سم چې ویل موږ دغه هوکړلیک له سره ارزو ګوره دوی په سفرونو باندې شروع وکړه. اول زه وایم دوی په تور لیست کې دي دوی مسکو ته سفر کوي دوی چین ته سفر کوي دوی ترکمنستان ته سفر کوي دوی ایران ته د هر خوا ته سفر کوي دوی دومره شتمني نه لري په سویس او په نورو بانکونو کې چې هغه هلته کنګل کړي دي دا د دوی په سفرونو باندې بندیز وي دا تر هغه وخت پورې دا سفرونو باندې دوی بندیز وي چې دوی دې ته قادر کړي وي چې د افغان حکومت سره ناست وي. زه وایم د افغان حکومت فاسد حکومت ده اما د یو شریر زینا چې هلته نه هلته حکومت وي له هغې نه یو په زره کې همدغه فاسد حکومت ښه ده ځکه یو مرجع خو ده فساد پکې دی اختلاس پکې دی غصب پکې دی چور پکې دی اما بیا مې د حکومت یو مرجع معلومه ده یو ادرس معلوم دی چې په هغه ادرس کې باید دلته لاړ شي خبرې وکړي. اما دا خو ټول د امریکا په خپله باندې دا یې نه غوښتل چې په دغه افغانستان کې امن او امان راشي. نو طالبانو هم دا ورسره منلي ګوره بعض هغه زمایم دي چې تر اوسه پورې حتی کانګرس هغه نه دي لیدلي دغه خبرې چې دا مخکې وویلې چې 2000 بندیان او بعض طالبان ویلي چې 2000 هم نه دي د موږ څه بندیان چې دي چې هغه به تقریبا 1000 په کسانه دا به ټول خوشي کوي دا ګوره په همدغه هوکړلیک کې چې دغه نه هیڅوک هم خبر نه و. صحیح ده ډاکټر اشرف غنی جمهور دا به خبر وترې خو اوس دې په خاطر باندې چې وایي چې زه نه یم خبر وخت چې دا وایي چې زه نه یم خبر او په دې کې ډېر مادي دي چې هغه ابهام سره دي هغه باید وضاحت پیدا کړي. بیا خو باید بین الافغاني مذاکرات هم صورت نه ونیول ځکه بین الافغاني مذاکرات هم د فبروري د 29 د هوکړې و برخه ده مذاکرات وشول اما 3 میاشتې دوی خالی په هغه کنلر باندې تیرې کړې یعنی دلته موږ د پاره کوم دغه ملموسه نتیجه را نه کړله چې اوس موږ دوی اوس فعلا د پاره ناست وي او دغه اولی کار د اوربند ګوره د افغانانو ټولو خواسته په دې کوم دا چې باید اوربند وشي اما اوربند ته یو طالبانو جواب رادو چې موږ هغه وخت پورې چې موږ ټول خپل مقاصد ته نه رسیدلی موږ ته هغه نه کوو اوربند نه کوو. نو دلته د دې په خاطر باندې وایم چې دلته منافقت د ټول د امریکای سره د دې چې مثال طالبان دې ته حاضر کړي وو چې په دوحه کې ورسره خپل هوکړلیک لا امضا کی ورسره دسخط کی ورسره اما د افغان حکومت د پاره هیڅ د څه کوم لار نه لري چې دوی ورته ویل چې په امریکای باندې نه کوي امریکای نه وژنو د امریکایانو امنیت نیسو اما د دې سره په څنګ کې باید د افغان حکومت سره خبرې وکړي د افغان حکومت سره کېنئ او هغې ته نتیجې ته ورسېږئ. بل د بندیانو کوم خواستې چې بندیانو خوشي کېدل وي یا د اسلامي حکومت راتګ وي دا تاسو په خپل بین الافغاني خبرو کې باید دا حل کړي سره اما دلته امریکای د واځي هغه شیان دوی سره ومنل په خپل وخت کې هغه وخت کې ومنل چې هغې ډېر زیات ضرورت لرو
د دغه موافقې د کامیابی په خاطر باندې، ځکه چې دلته خلیلزاد وعده کړی ورسره چې په شپږو میاشتو کې ډرم سره دا وعده کړی چې په شپږو میاشتو کې نهایتا په یو کال کې به زه د افغانستان د صلح مسله خلاصوم. شپږ میاشتې پکې تیر شوي، یو کال هم پکې تیر شو، اما نتیجې ته ونه رسېدل. وخت چې نتیجې ته ونه رسېدل د هغې حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی. اوس ګوره دغه دویم پړاو د خبرو لکه تاسو ویل چې هغه راغله دوحه کې میز ته کېناستل، دا دویم دور خبرې ګوره تر دغه نن پورې شروع نه دي، 2 میاشتې شوي. افغان حکومت ګیله کوي چې موږ آماده یو، اما طالبان چمتووالی نه ښیي دوی پر ځای دي چې موږ سره خبرو ته کېني، بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي. سفرونه یې وکړل ځکه دوی به تر هغه وخته پورې دا خبرو ته نه کېني تر هغې پورې چې بایډن دا د خپله تګلاره اعلان کړي چې آیا زه موافق یم دغه د وکړه لیک د دوحې سره چې دا اوس فعلا امضا شوی ده، آیا دې ته زه ژمن یم او که نه په دې کې تغییرات راولم. نو د دغه وخته پورې به طالبان له سره مذاکراتو ته نه کېني. خو زه داسې وایم د طالبانو د بایډن پورې تعلق یا د افغان حکومت د هغوی سره تعلق دا هیڅ کوم معقول او دلیل هم نه دی. زه وایم افغانان هستئ راځئ خپلو منځونو کې سره کېنئ، داسې یو تاریخ جوړ کړئ چې تر څو پورې تاسو په آینده نسلونه چې پیدا کېږي او دا تاریخ ولري چې یاره افغانانو نیمه پیړۍ سره جنګ وکړو، بعد نیمه پیړۍ نه بغیر د دې نه چې خارجان په منځ کې کېني، دوی په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید افغان وژنه بنده کړو، د وطن خرابېدل نور بند کو، وینې تویدل پکې بند کو. نو دغه په خاطر باندې دوی دپاره لازمه خبره دا وه چې دې په ځای چې سفرونه وکړي، خارج ملکونو ته لاړ شي او هغه ځای کې هغوی سره نوې اجنداګانې واخلي، له هغوی نه نوې طرحې واخلي. د دې نه هغه خبره وه چې دوی په خپله په میز باندې ناست ول. هر هغه خبره چې وه اوس لکه د اسلامي حکومت راتګ، زه هم مسلمان یم، دغه عرب صاحب مسلمان، د زړور صاحب ته هم، دغه ټول موږ مسلمانان یو، موږ ټول غواړو چې اسلامي حکومت دلته باید راشي. د اسلامي حکومت هېڅوک هم خلاف نه دی، اما دا که دوی وایي چې مثال په کوم شکل کې اشکالو کې دوی به ځان ته یو تعبیر لري د دغه اسلامي نظام نه، که نه موږ ټول مسلمانان یو. اما اوس که دغه خبره هم وه، د اوربند خبره پکې وه، نورې ډېر خواستې د دوی دي، دا یې کولی شو چې په میز باندې د مرکچي پلاوي سره مطرح کړې وي، تر دې چې په نورو سټیجونو باندې مطرح کوئ. د دې نه دغه خبره وه چې په میز باندې مطرح شوې وه او نتیجې ته رسېدلې وه. ډېره مننه ډاکټر وال صاحب. استاد محترم، خبره هم دغه پرانیستي لیک کې شوې ده چې ملا عبدالغني برادر د امریکا حکومت یا هم ولس ته په دې کې ډېرې خبرې کړي، ډېر شیونه پکې ویلي دي. اما هغه اساسي غوښتنه هم دا وه چې حل لاره د جګړې په برخه کې حل لاره هم دا نه ده چې جګړه د دوام پیدا کړي، خبرې باید وشي. ځینې سیاسون دا نیوکه کوي چې طالبانو په دې لیک کې هم یو تحلیل به باندې کوي چې په دغه لیک کې وزرخواهي شکل سره غوښتنه کړې ده، یعنی دا یو هغه کمزورې برخه ده د مذاکراتو پر ځای دی چې دوی د بایډن یا هم د حکومت ځینو چارواکو سره مخامخ خبرو ته ناست وی، یوازې یو پرانیسته لیک لیکلی او په دغه برخه کې دوی غوښتنې شریکې کړي دي. د دې لیک هغه ارزښت په دې کې دی چې امریکا طالبان لکه څنګه چې سیاسي پرستیژ په نړیواله سطح پیدا کړ، دوی اوس غواړي چې جګړه قانع دي چې د حل لاره نه ده، د ډیپلوماسۍ له لارې ځینې مسایل حل کړي. نو د دغه لیک پیغام چې په 11 مواردو کې د راتلونکي د سولې پروسه موثریت ته بای واضح شوې ده او امریکایانو ته دا خبره د یو پیغام په توګه استول شوې چې 19 کاله په افغانستان کې جګړه وشوه او جګړه نتیجه ورنکړه. تاسو وګورئ په افغانستان کې امریکا ته به دغه لیک ورسیږي، د امریکا حکومت یا هم ځینې ولسونو ته به دغه لیک ورسیږي چې هغوی ولولي، او حتما د امریکا ولسمشر ته او هغه پینټاګون ته او مختلف حتی د سنا مجلس ته او د ناټو ملاتړ کوونکي هیوادونه متحدین هغه ټول به له دې لیک نه خبري او په داسې یو حساس شرایطو کې د دغه لیکونو لیکل چې په نرمه لهجه او د ډیپلوماسۍ پیغام له ځان سره ولري، حتما یو څه تغییر ته اړتیا شته ده او د امریکا اداره به هم په دې باندې غور کوي. او ځکه جګړه د حل لاره نه ده او دوی د مذاکرې لاره پرانیستي، یعنی د جګړې د شدت پر ځای باید مذاکراتو ته مخه وشي او د مذاکراتو په میز کې دوی خپل هغه تشویشونه چې لري هغه حل کړي. نو مسله بیخي واضح ده که موږ وګورو ځینې سیاسیون یا هغه خلک چې هغوی د امریکایانو ملاتړ ته اړتیا لري یا غواړي چې بهرنیان دلته حضور پیدا کړي، هغوی د مسؤلانه
حضور خبره کوي، د امریکا غیر مسؤلانه حضور او له افغانستان نه تک دا دوی ته اندېښنه ده. زه وایم چې د سولې پروسه چې د دوحې تړون پکې صورت ونیو په هغې کې ټول مسایل حل شوي دي، خو صرف پاملرنه ورته پکار ده او په تطبیق کې باید د مؤثرو میکانیزمونو نه کار اخیستل شوی او افغان حکومت هم په دې برخه کې باید تر ډیره بریده ښکیل وي او شامل وي. تاسې وګورئ د امریکایانو د عدم حضور په هکله چې هغه به د 14 میاشتو په جریان کې دلته افغانستان کې نور نه پاتې کیږي او د هغې متحدین غیر ډیپلوماټیک اشخاص چې هغه قراردادیان دي او نور د دې ټول لپاره د عدم حضور مسله مطرح وه او د دې په مقابل کې طالبانو د نړۍ سره نه یوازې د امریکا نه یوازې د ناټو سره ټولو سره ژمنه کړې چې د نړۍ د هیڅ هیواد امنیت به د افغانستان له خاورې نه تر تهدید لاندې نه وي. نو دا مسله واضح ده او دا کار غواړي. تاسې وګورئ یو کال له دغې معاهدې نه تېر شو، اوس دا مسله را برسېره کیږي. نو د نظامیانو بدلول، د جګړې روش بدلول دا بریا ته د رسیدنې عامل نه دی او نه سبب کیدای شي. یوازې مذاکرات دي او سیاسي حل لاره ده، سیاسي نظامی معضلې د سیاسي حل لارو پر اساس باندې ممکن له نورو سره هم پوښتنه پیدا شوې دغه پرانیستي لیک تر ډیره پورې اوس په سوشل میډیا کې دا مشهور دی چې عام ځوان هم کولی شي ولسمشر ته یا یو هیواد ته پرانیستي لیک ولیکي، څنګه چې د وی او ای وایس اف امریکا یوې خبریال هم دغه جو بایدن ته یو پرانیستي لیک استولی او داسې وویل شو چې بیا هغې استعفا ورکړله. زما موخه په همدې کې وه چې ارزښت څومره لري د یوې داسې وسلهوال ډلې چې ځان د نظام حاکم بولي په افغانستان کې یوه خپلواکه وسلهوال ډله ځان ته وایي، د هغوی یو مشر یو پرانیستی خط یو حکومت ته استوي. ښه به نه وه چې د میز په سر ناست وی یا د هغوی د چارواکو سره ناست وی یا هم په مستقیم ډول ورسره خبرې شوې وی. نو هغه ارزونه چې د امریکا د بایدن اداره شروع کړې ده او هغه ارزونه تر اوسه پورې هغه نهایي تصمیم ته نه دی رسېدلی. نو دا پیغام هغوی ته صراحتا د دې زمینه مساعدولی شي چې هغوی له طالبانو سره د دې پر ځای چې هغه تصمیم چې ناوړه پایله ولري په راتلونکي کې عواقب یې افغانانو ته او د نړۍ لپاره ستر ګواښونه رامنځته کوي، د هغې په ځای د دوی مذاکرې ته راشي. نه، دا هغه پیغام دی چې د طالبانو د رهبرۍ شورا مسؤله او د سیاسي مرستیال په توګه یعنې د یوې د طالبانو د تحریک د لوړې کچې مدیریت دا پیغام لیږلی او دا د دوی له اړخه امریکا ته او بهرنیانو ته دا ارزښت لري او دوی حتما په دې برخه کې توجه کوي. ممکن د مذاکراتو له لارې هغوی هم راوګرځي او هغه تشویشونه چې لري هغه حل کړي. او ډېره مننه استاد محترم. ورځو یو څو اردوونکو راخلو هغوی کوم نظر لري یا هم کومه پوښتنه که لري له ځان سره اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. رحیمي څلورمې ناهینه تاسو سره په اړیکه کې. رحیمي صاحب مهرباني. تاسو مېلمنو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې. علیکم السلام ورحمت الله. څرنګه چې په دې کې تاسو په خپلو په مقدمه کې وویل چې په دې کې مذاکرات په دې کې طالبان دا درکړي مذاکرات دي وشي. خو جالبه خبره زما په نظر دا ده چې تر اوسه پورې په دې کې دوی چې هیوادونو ته سفرونه وکړل او کومه اجنډا چې دوی جوړه کړې وه چې دا به واحد اجنډا او دا به مختلف او په دې باندې به کینو مذاکرات وکړو د کابل د دولت او یا حکومت او یا ادارې. اما برعکس بهرني هیوادونو ته سفرونه وکړل په نتیجه کې تر اوسه پورې هم معلومه نه ده چې آیا دوی مذاکرات کوي یا نه او دا هم دوی د وړاندویان چې موږ مذاکرات کوو مذاکرات نه لرو اما دا وایي چې موږ بهرني هیوادونو ته سفرونه کوو. آیا د بهرني هیوادونو نه څه غواړي دا به دوی سره چې دوی څه غواړي اما کوم پروسیجر کوم پروتوکول چې امضا شوی دی په هغې کې واضح نوشته دي چې کوم بندیان چې خوشي شوي د هغې نه وروسته باید د کابل حکومت اداره د دوی سره کینې مذاکرات وکړي. د مذاکراتو مقدمات د افغانستان د خلکو لپاره د زهر غوندې دي او د دې لپاره هم د جنګیالي هم وژل کېږي اما د افغانستان د خاورې نه وګټه پورته کوي. موږ هم په دې خوښ نه یو چې امریکایان دې دلته کوي اما که یو بیرونه هېواد دلته راځي او یا دوی ته طرحه ورکوي او د هغې طرحې په بنا باندې مخ لګي آیا خلا د قدرت رامنځته کېږي یا موقته حکومت ما ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بل اوریدونکي راخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. کرایي دورو خیرت ته ډیره مننه. خوشاله اوسئ. څوک له کوم ځای نه؟ لومړی خو د انعکاس کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. له هغې وروسته اړیکه کته کوئ ما یو څو خبرې دغه مېلمنو ته کوم. علیکم السلام. تاسو نوم خپل ونه ویلې؟ مهرباني وکړئ. مهرباني. ستاسو غږ راځي. مهرباني وکړئ. غږ مې راځي؟ هو. الو. ممکن دا زموږ غږ نه اوري اما د دې اوریدونکي غږ راتللو. بل اوریدونکي راخلو. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. رقیب خیر یې؟ خیر اوسې. مننه. څوک له کوم ځای نه؟ عبدالقدیر خبرې کوم نصر بچیرګام ولسوالۍ نه. عبدالکبیر بچیرګام ولسوالۍ. مهرباني وکړئ. زه دا وایم وروره چې آیا موږ داسې یو چا ته د سولې تمه څنګه کولی شو چې هغه د پاکستان په اشاره باندې چلېږي؟ ښه همدا نظر هم و. همدغه نظر مې وره. بس دا یو ډېره مننه. مېلمانه به باندې بحث وکړي. بل اورېدونکي راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جوړې ښې خیرت دی؟ خیر اوسې. مننه. څوک له کوم ځای نه؟ جلال د لغمان نه په تماس کې. جلال له لغمان نه. وروره مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني. زما وروره دا پوښتنه دغه ده وروره چې دا وایي چې دا خلک چې وایي دا بعضې مشران چې د امریکایان دې پاتې شي که نه، د امریکایان چې 20 کاله مثلا په افغانستان کې پاتې شول نو د ده سره خو چې کومه سوله شیرانه پیښ شولي فساد ځای دی خط ځای دی وروره پیښ شولي. زما هم دغه پوښتنه ده. صحیح. راګرځو بیرته خپل بحث ته ډګروال صاحب. هم تاسو سره زو د اوریدونکو پوښتنه هم تاسو سره شریکو. موږ درې اوریدونکو راواخصل. راهیمي صاحب ول جلال آباد نه د ویل چې جالب ده چې د سولې د بین الافغاني خبرو جنډا پر ځای پات د طالبان یا هم په چکرو باندې یا هم په سفرونو باندې یا هم په غوښتنو باندې مصروف دي او اوس دا نه معلومیږي چې مذاکرات به بیرته صورت ونیسي کنه. یو اندېښنه یې څرګنده کړه او په اخر کې ولې د مذاکراتو اوږدول خپله د افغانانو لپاره د زهر مثال لري. په دې باندې تاسو نظر غواړو. مهرباني صاحب. اول خو طالبانو ته د امریکای له خوا نه یوه کاذبه کامیابي ورته ورکړل شوې ده. چېرې تاسو کامیاب استئ څه کوئ چې مثال موقت حکومت په طرف ځئ او څه کوئ چې تاسو به ادارې عبوري اداره ولرئ. ټول حکومت ستاسو دی. نو د دې په خاطر باندې ګوره یو کاذبه کامیابي ده چې د امریکای له خوا نه ورکړل شوې ده ورته. دا چې اوس مذاکراتو ته نه حاضرېږي او مذاکراتو ته حاضرېږي هم علت هم همدغه شی ده چې دوی وایي موږ حکومت نیسو که نه ټول حکومت نیسو. موږ ګوره تاسو چې په وار باندې د میډیاو د لارې نه د دوی د ویاندانو سره خبرې کړي دي. هغوی وایي چې موږ هېڅ وخت نه دي ویلي چې موقت حکومت په افغانستان کې راشي یا عبوري اداره دې راشي ځکه چې موږ ټول حکومت نیسو او مذاکراتو ته هم نه حاضرېږي. د دې په خاطر باندې چې هغوی وایي چې موږ هره خبره چې کړې ده د امریکایانو سره مو کړې ده. خو اوس زه داسې وایم چې هر څومره وخت لپاره چې دلته دوی امریکایان پاتې شي او یا دوی ورته زمینه برابره کړي. دوی هم ورته زمینه برابره کړې ده. که چېرته دوی وایي چې موږ براعت اخلو او یا مثال دلته لکه په خپلو خبرو کې چې په دې خپل لیک لیکلی ده جنګ په موږ تپل شوی دی. دا جملات او کلمات دا ډېر ښایسته ښایسته استعمالیږي اما موږ عمل ګورو که نه. زه وایم اوس دې خواته د افغانستان حکومت دی هغې خواته تاسو طالبان هستئ په یو میز سره کښېنئ او د دې خارجانو هغه پلمه ختمه کوئ چې دلته په افغانستان کې جنګ ده. خو دلته دا په زغر د باندې وایي چې د افغانستان حکومت یو ستراتیژیک تړون لري ورسره امنیتي تړون لري ورسره. دا خو بربنډه ده ټول جهان ته معلومه ده د امریکې سره لري. اما ته خپل هغه تړون چې د پاکستان سره د کړی ده هغه معلوم که نه چې د هغې له خوا نه دستور اخلي او راځي. لکه د یو ورور هم چې پکې دا خبره په دې خپل سوال کې وکړه. زه وایم ته اوس خود ریاضت لري ته مستقل یې ته که وخت ته مستقل یې نو بیا یو مستقل ګروپ په شکل کې راشه د میز تر شا کښېنه مرکچي پلاوي ته دې خپل هر هغه خواسته دې چې وي هغوی ته یې وړاندې کړه. زه د تجربې په اساس باندې دومره وایم هر وخت کې
چې کاذبه وه. همدغه وخت باندې چې کوم وخت کې شهید نجیب الله کوم وخت کې د مصالحه اعلان کړله همدغه شکل کې مجاهدین عمل همدغه قسم باندې آی اس آی لخوا راغی پرېښودل کېدل نه تر څو پورې راشي او د مصالحې ملي سره په طلبۍ کوي او افغانستان جوړ کړي. نن ګوره زمونږ وطن کانډر شو، ټانکونه تیارې مو ټولې خرڅ شولې او کباړ شولې. نو زه وایم چې راځئ هغې نه په تجربې باندې په اخیستلو سره بیا مه غواړئ چې بیا افغانستان کباړ شي، بیا په پاکستان او هغه ور باندې ګټه چا پکې وکړله د افغانستان په بربادۍ کې پاکستان پکې ګټه وکړه. دا ځل هم که افغانستان بربادېږي دا ورکه بیا هم افغانستان بربادېږي بیا به هم ګټه پاکستان ته تلي. نو زه د افغان په حیثیت باندې نه د حکومت کوم ویاندګو یم نه د حکومت سره کوم کار لرم، نو یوازې یو افغان په حیثیت باندې وایم روزمره دلته ترورونه دي، روزمره دلته وژنې دي، روزمره دلته اختطافونه دي. دې په خاطر باندې چې طالبانو تاسو افغانان استئ داسې وخت به تاسو افغانستان ته بیا راځئ چې په هغه وختو کې هیڅ تاسو نه قبلئ. نو دا یې ښه وخت دی چې راشئ دغه یو میز خواته کېنئ او د خلکو نه بخښنه وغواړئ چې دا دومره کسان چې وژل شوي دي، دا دومره کسان چې شهیدان شوي دي، دا خلکونه کونډې شوي دي، دا دومره خلک یتیمان شوي دي، دا دومره بې پلاره شوي دي، دا دومره بې زویه شوي دي، د دوی ټولو نه بخښنه وغواړئ او یو ګډ حکومت جوړ کړئ تر څو پورې افغانستان خلک د آرام ساه واخلي. نو که تر هغه وخته پورې چې دوی د آرام ساه نه اخیستي نو زه تا په دې خبرو باندې چې جنګ په موږ باندې تپل شوی دی، جنګ موږ نه کوو، امریکې ته درخواستونه کوي، هغې ته خطونه لیږي او چې مثال امریکایان د دې جنه نه وځي. هغه وخت کې چې تاسو سره متحد شئ، افغانان ټول سره متحد شي، د خارجانو دپاره هیڅ پلمه نه پاتې کېږي. افغانستان موږ تاسو ټول افغانان سره یو ځای شو، امریکایان د دې جنه ډېر ښه ویستلی شو، ناټو د دې جنه ډېر ښه ویستلی شو، خو مګر په هغه شرط کې چې موږ سره متفق شو او که چېرته موږ سره پارچه یو بې اتفاقه اوسېږو همدغه امریکایان به وي، همدغه ناټو به وي او همدغه ځای افغانستان به وي، لوټې به شي، نور به هم بربادي شي. تاسو به اوس د جنګ دپاره امادګیګانې وګورئ، دې خوا ته هم د جنګ امادګیانې ورته نیسي او هغې خوا ته هم ورته نیسي. تاسو به وګورئ چې په اوړي کې په څه اندازه کې جنګ وي په دې افغانستان کې. آیا دا وطن نور د جنګ توان لري؟ آیا دا نور د شهیدانو توان لري؟ دا هر ورځ باندې چې دا تابوتونه راځي او دا شهیدان ښخول کیږي، آیا دا د نور د معلول او د معیوب او د کونډې او د یتیمانو نور دلته وس لري؟ نه لري. نو د دې په خاطر باندې زما خواست دی او افغان په حیثیت دا دی که تاسو ځان ته مستقل وایئ او تاسو وایئ چې هر موږ هېڅ وطن پورې تړل شوي نه یو، د افغان حکومت خو د امریکا پورې تړلی ده، د ناټو د کومکونو پورې تړلی دي، دوی خو هره فیصله چې کوي د ناټو او د امریکا سره په مشوره باندې کوي. تاسو وایئ موږ منحیز دی او افغان مستقل مسلمان، نو راشي کنه کېنئ ورسره، دا خپل اسلامیت هم دلته ثابته کوي، دا خپل افغانیت هم دلته ثابته کوي او دا خپل ورورولي هم دلته ثابته کوي د افغانستان خلکو ته چې تر څو پورې د افغانستان خلک تاسو په غېږ کې ونیسي او تاسو سره داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغې کې ټول اقشار د دې جامې پکې اوسېږي او هېڅوک ترې نه بهر نه اوسېږي او په آینده کې جنګ نه اوسي. جنګ نه موږ ډېره بده خاطره لرو، جنګ ډېر خرابي دی افغانستان ته راوړله، تر دا اوسه پورې هم روان ده. نو د دې په خاطر باندې زما مننه، زما خبره یوازینۍ خبره به همدا وي چې په افغانستان کې د صلح راتګ یوازې زموږ تاسو په اتفاق او اتحاد پورې تعلق لري. ډېره مننه. استاد محترم راځو تاسو ته عبدالکبیر په چراګام نو دی وایي هغوی چې پاکستان په اشاره باندې جګړه کوي نو دوی سوله نه غواړي. همدغلته پوښتنه پیدا کېږي چې د برحاله جګړې سره طالبان ولې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې دوی غوښتنه کوي چې جګړه برحاله صورت نیسي او برحاله جګړه دوام لري. او همدارنګه دویمه پوښتنه چې هغه هم شریکه شي جلالو لغمانه دی چې د امریکا حضور نه پخوا ګټه کړې وه نه اوس ګټه کوي نه په راتلونکي ګټه کوي. دواړه خبرې چې دي چې موږ تحلیل کو د ګاونډیو هیوادونو همکارۍ ته د سولې په برخه کې ډیره زیاته اړتیا ده. د افغانستان بهرنی سیاست هغه وخت کامیابه ثابتېدلی شي چې د نړۍ د لرو پرتو هیوادونو پر ځای لومړیتوب خپل ګاونډیو هیوادونو ته ورکړي. نو متقابل همکاري په مختلفو برخو کې او بیا د اسلامي هیوادونو سره او بیا د نړۍ د هیوادونو سره، نو د منطقي هیوادونو اجماع او د هغوی توافق او د نظریاتو مثبت والی او دیدګاه د هغوی ډېره مهمه ده په دې تړاو. که تاسې وګورئ په افغانستان کې که چیرته سوله راشي، امن وجود ولري، نو د دغې امن او د سولې له وجې ډېره زیاته ګټه په لومړي قدم کې پاکستان ته او بیا د منطقي هیوادونو ته رسیږي.
که د اقتصادي اړخ یې تاسې وګورئ یا د نورو اړخونو نه د دې ګټې حتما ګاونډیو هیوادونو ته شته. نو ګاونډي هیوادونه نسبتا د تیر په پرتله په دې برخه کې ډیر صادقه دي او دوی ګامونه اخلي او دا ډاډې هم حکومت ته ورکړي. تاسې وکړه چې د عمران خان او د اشرف غني ناسته چې پټو دروازو تر شا وشو دا اطمینان وکړه بیا چیرته دوی د شک په سترګه ورته ګوري نو بیا خپل حکومت په دې برخه کې تېروتنه کړي. د امریکایانو د حضور په تړاو کوو 19 کاله دوی پاتې شول رښتیا هماغه تمه چې دوی درلودله او د جمهوریت مدافعین دي یا بنسټګران دوی ځان ګڼي دلته راغله جمهوریت په یو څو ډلو ټاپلو ټیکټونو باندې بدنام کړ. جمهوریت نور دلته خلکو ته نه ډوډۍ ورکوي نه امن ورکوي او نه هغه هیله ورزو چې د پرمختیا او د پرمختګ لپاره ولسونه درلوده او د ځوان نسل سره موجوده او هغه نور نشته. افغانان امن غواړي سوله غواړي او د سولې لپاره کار شوی ده. د دوحې تړون که تاسې وګورئ دا هغه نقشه ده چې که چیرته عملي شي نو سولې ته رسېدنه اسانه ده. زمونږ سیاسیون خبرې ډېرې زیاتې کوي خو عمل نه کوي. تاسې وکړه چې د مصالحې عالي شورا ایجاد شوه ډېر یو پراخ تشکیل سیاسیون هم پکې دی او دوی وایي چې دا همه شموله ده در حال چې همه شمول نه ده. د حزبونو مذهبونو او د ټیکټونو خلک پکې وجود لري او د افغانانو رښتینی استازي هلته په واقعي معنا که موږ وګورو نشته. دوی تر اوسه پورې هغه جامع رهنمود چې یوازې چغې وهي نشته دی چاته یې وښود شوراګانې نشته ناستې نشته د دوی ترمنځ لا تر اوسه خپل هغه توافق نه دی وجود نه لري. فکر وکړئ یو فرضیه تاسې دا وګڼئ چې طالبان راغلل د افغان حکومت سره کېناسته او امریکا یې څنډې ته کړه تصمیم یې ونیو هغه غوښتنې چې امریکا یې لري آیا طالبان یې لري د هغې غوښتنو د عملي کولو دغه حکومت جوګه ده او که نه یعنی د افغان حکومت په وس کې هغه څه نشي طالبان هغه څه چې د هغوی په وس کې نشته لکه د بهرنۍ ځواکونو عدم حضور. طالبان خو واک غواړي دا طالبان نه مني. آیا افغان حکومت د دې وړتیا او توانایي لري چې بیا بهرنیانو ته په زغرده ووایي چې تاسې نور دلته پاتې نشئ او تاسې ته دغه وخت او د دې وخت ناپله او ستاسې موجوده دلته د منلو وړ نه ده. خو معلومه ده چې دا خبرې نه منل کېږي او بیا د یو بل جګړې لپاره آمادګي ده نو بحرانونه رامنځته کوي. موږ وایو چې د طالبانو د تیر په نسبت اغویم نرمی خودلی او دغه لیک رسمی لیک ده چې وړاندې شوی ده په هغې کې د بین الافغاني مذاکراتو موضوع مطرح ده. ویل شوي چې موږ مشترک د افغانستان د ټولو خلکو مشترک ده. دا یو ډیر پیاوړي ټکی ده چې دلته ټولو ښاریانو ته ښځو ته حقوق شته د بیان د ازادۍ لپاره چې کوم تشویش موجود و یعنی دا په عمل کې ثابت شي که دا ثابتېدی شي خو چې کار غواړي په دې شکل نه چې د مصالحې عالي شورا دی جوړ شي یوازې تشریفاتي غونډې دی کوي نور رهنمود چې هغه د ولس سره شي کوم صورت کې کېدلی چې دا عملاً ثابت شي واک ته ورسیږي طالبان چې واک ته ورسیږي د دوحې سیاسي هوکړه وشو د دوحې تړون ومنل شو. یوه موضوع هغه بین الافغاني مذاکراتو او د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې اسلامي استاد محترم حکومت جوړېده وروستیو کې کراته وایي چې هغه کوم ټکي دي چې افغان حکومت په واس کې نه دي برابر یا صلاحیت نه لري چې طالبان غواړي اما د دوی په واس کې نشته ځکه له بهرنیانو سره د باندې بحث کوي. د بهرنیانو د عدم حضور مسله وه چې دلته د ناټو د امریکا موجودیت. تاسو فکر کوئ چې امریکا یوازې د جمهوریت او دغه خلکو چې دلته په واک کې د دوی د ساتلو لپاره پاتې شوي که نه هغوی خپل ملي منافع لري. ممکن د هغې ملي منافع چې تاسې وکړه چې د افغانستان خاوره باید د نورې نړۍ په وړاندې تهدید ونه ګرځي د القاعده مسله وه چې هغه مطرح شوې وه. دا د افغان حکومت او د دې خلکو وخت را سره پای ته رسېدلی د خپرونې او د خپرونې د موضوع په تړاو سره دوه قدرمن مېلمانه وه د پوځي چارو شنونکی ډګروال صاحب نوررحمان نور همدارنګه د پوهنتون استاد حضرت جعفر عرب. تاسو دواړو نه مننه. د دوی نظرونه دا و چې نوررحمان نور صاحب ویلي د خوشبختۍ خبره ده چې طالبان وایي جګړه نظامي حل لار نه لري خو دی وایي دا به ښه خبره لا وه چې په عمدي او د سولې په تړاو یې بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کړی وي. همدا ښه فرصت دی دا وایي چې روانې خبرې دوام پیدا کړي. همدا وایي کله چې خپلو کې سره جوړ شو هر مهال بهرنیو ته د وتلو ویلی شو او هیڅ پلمه به هم بیا پاتې نشي. د ده په خبره جګړه په قدرت ده او قدرت لرونکي قدرت نه پرېږدي خو قدرت نیونکي بیا هڅه کوي. دی وایي دا د امریکا لخوا طالبانو ته یوه ډالۍ وه چې افغان حکومت د یوې ادارې په توګه بحث
شوی همدې خبرې طالبانو ته یو لوړ موقف او جرأت ورکړی دی. همدارنګه نور صاحب وایي او خپل همدا لامل هم دی چې غوښتنې د افغان حکومت پر ځای بهرنیانو سره طالبان مطرح کوي. نور صاحب وایي طالبان ممکن تر هغې بین الافغاني مذاکراتو دوام ورنکړي څو چې د جو بایډن نوی حکومت خپل دریځ دی هوکړې په تړاو باندې څرګند نه کړي. همدارنګه وایي امریکا دواړه یعنی طالبان او حکومت لوبوي او طالبانو ته د یوې کاذبې بریا ژمنه ورکړې ده. جالبه ده وایي دا ده چې هم جګړه روانه ده او هم جګړه باندې اندېښنه څرګندېږي. اوسنۍ خبرې د طالبانو ته چې جګړه د حل لار نه ده همدې ته اشاره وه. دا وایي خواست او هیله هم دا ده چې طالبان د خپل افغان ولس او د افغان ملت لپاره جګړه ودروي او وینه تویېدنه بس شي او په هر لارې نه چې وي سولې ته سره ورسیږي. په اخره کې ویل چې یوازینی حل لار همدغه هم کېدلی شي چې یووالی او ملي کېدل د جګړې پای پیدا کړي. حضرت جعفر عرب بیا په دې نظر چې د جګړې پیلامه پر بهرنیانو پورې تړاو لري ځکه غوښتنه وکړه هم د امریکا او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په خبرو پورې تړاو لري. افغانستان کې دی وایي چې ځینې کړۍ شته چې د بهرنیانو د شتون او حضور لپاره لمن وایي چې خپله د جګړې یو ستر لامل کېدلی شي. اوسنیو شرایطو ته په کتو دی وایي چې دغه پرانیسته لیک ډېر مهم دی او ډېره نرمه ژبه او نرمه لهجې پکې کارول شوې ده. د دوحې په هوکړه کې دی وایي د سولې لپاره هر څه په پام کې نیول شوي خو اوس ورته د دواړو خواو یعنې امریکا او طالبانو ترمنځ ژمن پاتې کېدل پکار دي. دی وایي په افغانستان کې به د بهرنیانو شتون پر ځای د دې چې سمون راولي ګډوډیو ته کار کول دي او واک یې د یو څو مشخصو کسانو پورې تړلی دی. په اخره کې وایي هغه څه چې طالبان یې غوښتنه کوي د افغان حکومت په صلاحیت کې نه دي ځکه د بهرنیانو سره دوی خبرو ته دوام ورکوي.